په پاکستان کې د ښځو سره د جنسي تیرو او تشدد پر ضد د فعالانو لخوا په مبارزه کې ورځ تر بله تیزي لیدل کیږي. دا په داسې حال کې چې 13 میاشت د اسلام آباد تر ټولو لوی F9 پارک کې یو جینۍ د 2 کسانو لخوا د جنسي تیري نښه وګرځول شوه. د ښځو د حقونو فعالین په پاکستان کې د زنانو پر ضد تشدد او په ځانګړي توګه جنسي تیري یو سماجي ستونزه ګرځوي. سماجي مسله داسې دی چې د هغه تاسو داسې ګڼلی شي چې نارینه چې کوم دي دلته کې هغوی دا شی ګڼلی شي هغوی ته په دغه څیز کې سزا چې کومه دی نه ملویږي لکه هغوی ته انکریجمنټ ملویږي ځکه داسې کیسونو کې پکار دا دی چې دوی کې فوري انصاف چې کوم دی دا ورکړلی شي. یعنې دا خو یو سماجي مسله داسې ده چې نارینهو چې کومه برتري دی هغه چې کوم ذهني برتري دی یا هغوی چې کوم جسماني یا چې کوم معاشي برتري دی هغه دغه یو موجب دی. د پاکستان د حکومتي شمیرو تر مخه د 13 کلونو په مهال په دې هیواد کې په مجموعي توګه د ښځو سره د جنسي تیرو 11,000 پیښې درج شوې دي او حکومتي شمیرې ښایي چې د محل یوازې 4,000 ښځې د غیرت په نامه وجل شوې هم دي. د قانون ماهرین وایي چې په کال 2020 کې په پاکستان کې د ښځو سره د جنسي تیرو پر ضد قوانین لا نور سخت کړي شوي دي خو بیا هم د ښځو پر ضد د جنسي تیرو په پیښو کې کمی نه لیدل کیږي او په داسې قضیو کې د سزا کچه هم د 3% ناکامه ده. उसकी रीजन जो है वो ये है कि داسې قضیو کې د سزا نه کېدو بنیادی وجه د سیمې د باثره سیاستمدارانو لخوا په متاثره زنانه دباو اچول وي او هغه د عدالت نه بهر روغې جوړې کولو ته مجبورول دي او داسې د دښمنۍ جوړېدو له یېرې متاثره تن د مقدمې نه په شا کېږي او بله دا چې د جنسي تیرو ښکار شوي خلک زیاتره غریبانان وي او عدالتي نظام هم داسې دی چې مقدمې تر اوږدې مودې چلیږي او متاثره ښځه د دې توان نه لري. د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک تنظیم HRCP د کال 2021 په ریپورت کې ویلي شوی چې دغه کال کې 15,200 ښځې د جنسي تیرو نښه ګرځول شوې دي او د ښځو د حقوقو مبارزین داسې پیښو ته د ټولنې عکس العمل د تعصب وړ بولي. हमारे पास रियासती موږ دا لیدلي دي چې په داسې پیښو کې ریاست، پولیس، معاشره او مذهبي ګوندونه متاثره سوي تن ګرم ګرځوي او د متاثره زنانه څخه سوال کیږي چې تا به څه غلطي کړې وي نو ځکه در سره دا کار وشو. د حکومتي شمیرو تر مخه په پاکستان کې د سړو په مقابله کې د ښځو د تعلیم کچه هم 2% کمه ده او د نړیوال اقتصادي فورم د انډیکس مطابق د صنفي توپیر په درجه بندۍ کې شامل 148 هیوادونو کې پاکستان دا وخت په 115 نمبر ولاړ دی. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.